آیا د پیسو په ذریعہ باندې زنا کول حلال دي؟ آیا دا عمل د قران مجید نه ثابت دی چې یو نارینه راولږي زنانه له پیسې ورکی نو د لپاره دا خزه حلال شو؟ یعنی دې کچري اسره هم بستریو کې نو دا په زنا کې نه راځي بلکې دا دغه لپاره حلال دی دا عمل. په دې حواله سره یو ملګری تاسو کړل دی وی چې ما اورید چې په قران مجید کې الله رب عزت فرمایي چې فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، چې کله تاسو د زنانو نه استمتاع کوئ یعنی فائدہ واخلئ هم بستریو سره وکړئ نو فآتوهن اجورهن نو هغه له داغو اجرت ورکړئ. فریضه یعنی چې کم اجرت په تاسو باندې فرض شوی یعنی تاسو په ځان باندې فرض کړل. سمجھ کې خبره دي. نو دیو چې په قران مجید کې دا آیت موجود دی چې کله تاسو د خزونه د زنانو فائدہ واخلئ نو هغه له داغو اجرت ورکړئ. نو دا د قران نه ثابت دی چې یو خزه خاون نه بلکې یو عام کس یو نامحرم الګ او جنې هغه په आपस کې خبره ته کی او په خاص رقم باندې داغو رضامندي وشي نو بیا د هغه نه بعد کچری دو هم اسریو کی یعنی بدکاریو کی نو قران مجید چې هغه ته داغو چې کوم اجرت هغه زنانه لور کی نو د دین دا ثابت کیږي چې زنا کول دا چې کوم دی دا جایز عمل نه بلکې کچری پیسې لور کې پاغي پیسو باندې د دوه اتفاق او اتحاد کی او رضامندی پیو کی خزه په رضامندی کی نو په دغه صورت کې کچری پیسې ورکی نو سوشي دا بیا په زنا کې نه دی بلکې دا حلال عمل نه. آیا شریع حواله سره دا واقع د قران مجید دی آیت ثابت کیږي. یاد وساتئ چې دا چې کوم آیت د دین اهل تشریح حضرات استدلال کی دا اهل تشریح حضرات د دین استدلال کی چې څنګه چې زنا ده د اهل سنت والجماعت په ذکر کې دې پیسې ورکی او داغه بذریعہ باندې الګ جنې چې کوم دې بدکاریو کې دا زنا ده دا حرام عمل ده. لیکن د قران مجید د دې آیاتنا اهل تشریح حضرات چې کوم دې شیعه حضرات هغه استدلال کی چې د دینه چې کوم دې متع مراد ده نکاح متع او دوی لګيږي. اوس مثال تور پر یو کس داسې چې هغه غته یو جنې په خراله او دې غواړي چې دغه سره د هم استریو کې کورالي سره وکي نو دته دا اجازه ته چې بای دوه आपस کې رضامندي کی او دې له پیسې ورکی او د پیسو په ذریعہ باندې هغه زنانه جنې هم راضي شي نو بیا خاص ټیم متعین کی چې بای یو شپه یا دوه شپې یو میاش یا یو کال یا دوه کال اکثر کسان د دې نه بار بار تلل شي مسافرې لا نو هغه ته کې چې کوم دې دوی چې بای یو جنې او یو الک یو زنانه یو نارینه په خاص مقدار باندې متعین شي د رقم په حساب سره چې بای دومره رقم به نارینه چې دومره رقم تعالی درکما او د یو میاشت لپاره د یو کال لپاره د دوه کال لپاره د اساس متوکم نکاح متع نو بیا چې کوم دې دوه د یو بل لپاره حلال شي هغه د یو غنټه لپاره هم کولای شي او د یو کال لپاره هم کولای شي او مستقیم کولای شي. سمجھ کې خبر راځي. نو د دین اهل تشریح حضرات دا چې د معنا اخلي چې بای د دین مراد نکاح متع ده. حالانکه متع چې کوم د اهل تشریح حضرات پر ذکر چې کوم نکاح هغه ته ویل کیږي بلکې د اهل سنت پر ذکر هغه بالکل زنا ده. په دغه حواله سره نبی علیه الصلاه والسلام واضح فرمایلی چې متع دا الله رب العزت چې کوم دي حرام کړل ما تاسو ته د متع اجازه درکړو یعنی په خاص ټیم کې نبی علیه الصلاه والسلام صحابه ته اجازه ورکړل تاسو متع کولای شئ د زنانه سره. بیا نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي دا غزوه خیبر په موقع باندې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د غزوه خیبر په موقع باندې نبی علیه الصلاه والسلام اعلان وکړ چې الله رب العزت د متع چې کوم دي حرمت یعنی د غزوه خیبر په موقع باندې نبی علیه الصلاه والسلام بیا باقاعده د الله رب العزت په حکم سره هغه باقاعده د متع چې کوم ده د دې د حرمت ذکر کړل. د دې آیت چې کوم ذکر لري په قران مجید کې چې کوم دا آیت نو د دین مراد مہر ر مہر په حلاله طریقې سره چې کله خزه خاون نکاح کی نو بیا چې کله دا غسل کوروالو کی نفت واخلي د هغه نه بعد ځان رسول کی چې کوم دې دا هغه چې کوم مہر ر فاتوهن اجورهن فریضه نو دا مہر د دین مراد مہر ر چې مہر بعد اگے په دې وجه باندې د اهل سنت په نزدیک کچري خزه خاون نکاح کی او همسری لانی کړي یعنی کورواله نه کړي دا غي نمخ کی خاون ولا طلاق ورګي په دغه صورت کې هغه ته پورا مہر هم ملاوي نیم مہر هم ملاوي او کچري نکاح کی او مل ملاوږي یعنی همسریو کی فائدہ دی واخلي خاون نو بیا دا غي نه بعد طلاق ورګي په دغه صورت کې بیا مکمل چې دا غي مہر راغدا کیبا نو د اهل سنت په نزدیک دا چې کوم آیات دي دینه مراد نکاح متع نه ده دا چې کوم دا نکاح متع د اهل تشریع حضرات په نزدیک کوم دي
د پیسې ورکی دغه بصری باندې چې کوم دې ځان رضامندي کی الګ جنې او بیا هغه چې کوم دې هغه بدکاری کی نو یقیني طور پر د دین دا مراد نه دی بلکې دا زنا دی مکمل د دین مراد چې کوم دې د دې آیت نه مراد هغه دغه دی فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه چې کله تاسو خپل د خزو زنا چې کوم نه واخلئ یعنی هم بسرو کې داغه نه بعد بیا څه کوي داغه چې مہر رقم ادا کوي هغه په تاسو باندې فرض دی نو پدغه دغه چې مثال هغه تاسو درکې چری هم مصری نه کړی نه پېته نه اغستی مخکې طلاق ورکی نو پدغه صورت کې نیم مہر او کچری هم مصری کی نه پټي واخلي داغه نه بعد طلاق ورکی نو بیا پورا مہر ادا کی سمجھ کې خبر راځي نو د دین مراد چې کوم دی هغه مہر دی یعنی په حلاله طریقې سره نکاح کی او داغه چې مہر دی د دین مراد دغه دی چې تاسو سره سګړې هم مصری کړي نو داغه نه بعد داغه چې مہر دی چې خدای خاصه تاسو طلاق ورکی یا اسی هم داغه چې مہر دی هغه په تاسو باندې فرض شو داغه چې مکمل مہر هغه په تاسو ادا کوئ بهرحال د شریعت کې په دین اسلام کې د زنا حرمت او کچري یو الګ یو جنې یو خاص مدت لپاره چې به د یو میاشتې لپاره د یو ورځې لپاره یا د یو کال لپاره دوه کال لپاره د سره نکاح کوم د دومره مہر په حساب سره د 1 لاکھ په حساب سره یا 5000 په حساب سره بل فرض نو په دغه صورت کې دیتا متعین ویل کېږي نکاح چې کوم دی دغه چې کوم دی مدت متعین کول دا بالکل ناجایز او حرام دي بلکې دا زنا ده نکاح چې کوم دی هغه غیر معینه مدت لپاره یعنی مستقل لپاره چې کوم دی نکاح پکې نو کچري دا عمل جایز شنو یقیني طور پر د څومره خلک چې کوم دی د دوه چې کوم هغه نسل دی هغه بالکل مشکوک شي چې د چا پلار څوک دی د چا مور څوک دا مور ظاهر خبر دا معلومه لیکن پلار بیا نه معلوم چې په کوم وخت کې چا متکړه په کوم وخت کې سره چا متکړه نو دا یقیني طور پر دا زنا ده سره عام زنا ده او د زنا په اسلام کې بالکل گنجائش نشته په قران مجید کې الله تعالی فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا زنا تقریب هم مزه دا چې کوم ډېر فحش عمل له دا انتهایی کبیره ګناه ده ډېر غټ ګناه ده نو بهرحال امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته